دنه مریضان چې تر شو ځل راغلي او هغې ته بس یو پکې لګېدلو نو اوس خو دنه ماشاءالله هغې میسي کې ناست دي په شمسۍ دې هم خرچه وکړه. بالکل دا چارسدې خلک ډېر خوش قسمته دي چې دې ته دلته کې دا یو ځای ملو شوی دی یو چھت لاندې دې ته هر قسم الرجي والا ټریټمنټ ملاویږي. یو در باندې خارخ یو بل ته ایسي نه لګېدلې سړېلې ونی شي نو هغه مسلې هم حل شوې. اوس په 500 روپے کې علاج په کم ځای کې ملاويږي په پرایویټ سېکټر کې په 500 روپے باندې علاجونه نشته. چې د الرجي سنټر کې دوه کنسلټنټ ډرماټولوژیست FCPS کوالیفاید هم د الرجي او ټیسټ ته په اسلام آباد کې هم کیږي دا غي سیم چارجز سونه پیسې تل یا غم پیسې هم تل تملي. بالکل تو چې الرجي سنټر کې خوشاله سرکاري نوکری ورنه بالکل نه زما بالکل زدي ده کې چې کم ده کنه ما دا سلګ لک مطلب چې زه خپل کور کې یم. بسم الله الرحمن الرحیم. چارسده الرجي سنټر چې زما په کلی کې جوړ دی او د سره تړلې او داسې سړی چې دغه سوچ پیسې ګټلې دي. چارسده الرجي سنټر کې قدرمنو هغه ټول سہولیات موجود دي چې تاسو دغه سہولت لپاره اسلام آباد یا بل ځای نو تازه زما یو داسې هسپتال چې د الرجي حواله سره کم خدمات تاسو درکې زه 100% ګارانټي سره وایم چې دغه سہولیت په بل سنټر کې په بل هسپتال کې نشته. د دې سره تړلې او ملنګ سړی عبد الله خان ولاړ دی. السلام علیکم عبد الله خان څنګه ټیک ټاک دته یو ډریپ نیم خطر مو بیمار مو همایره دوه خبرې مونږ سره شریک کوي یا بکو یو خو د شمسیو لګولا دنه مریضان چې تر شو ځل راغلي او هغې ته بس یو پکې لګېدلو نو اوس خو دنه ماشاءالله هغې میسي کې ناست دي په شمسۍ دې هم خرچه وکړه. بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده الرجي سنټر د زموږ د هاسپټل کوشش دا دی چې موږ وایو چې څومره پیشنټ ته ریلیف ورکولی شو زیات نه زیات نو دې شیز باندې موږ بالکل کمپرومایز څونه دې پیو لګولې په شمسۍ یاره دا بیټري انورټر څه چې راټول کړي تقریبا 30 لک روپۍ پیو دا کول سره پاسه او قدرمنو 10 لک روپۍ خو په دیو لګولې خو د دې هسپتال نه څه آمدن نشته چې دې جیب ته راشي. بهرحال څه څیزونه په ښه عقیدو چلیږي. عبد الله خان دننه ځو. جی السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب څنګه مزاج ښه دی پلیز کېږه. السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه تاسو صحت ښه دی مزاج ښه دی ټیک ټاک. د چارسدې او د چاپیرچل د ولس لپاره دا یو ډېر غټه خوش نصیبي ده چې یو کنسلټنټ ډرماټولوژیست دلته کې ناست ده. زما په خیال دی چې چېرته هم زموږ د خپرونه او اواز رسي نو تاسو په دې کې د کنجوسۍ نه کار ماخلئ چې په نورو صوبو په نورو ځایونو ګرځئ نو په خپله خبره یو داسې الرجي سنټر موجود دی چې کې قابل ډاکټران ناست دي. ډاکټر صاحب یو جهان مانا او تاسو مې ولیدی تېر شوې خپرونه یو پروګرام موږ کړی او نن زه رالم نو هسپتال نور هم مخکې تللی او د دې په ښکلا کې ستاسو راتګ ډېره اضافه کړې ده. تاسو ته جي په دې هسپتال کې موږ خوش آمدید وایو. ډېره مهرباني. دا راته وایي چې کوم ډرماټولوژیست یا ډېر زیات کمی بیا چارسده الرجي سنټر په دې حواله سره خوش نصیب دی چې دا تاسو جوائن کا نو تاسو فیډبیک سره تاسو احساسات سره
زما ښه احساسات دي ډېر ښه هسپتال دی دلته کې پیشنټ فلو هم ډېره زیاته ده دلته کې موسټلی الرجي والا پیشنټس راځي سکن الرجي والا شو یا چیسٹ استما یا الرجیز والا چې کوم پیشنټس دي د ټول دلته کې راځي د ډېر ښکلی یو سیټ اپ ملو شوی دی د چارسدې خلک ډېر خوش قسمته دي چې د دلته کې دا یو ځای ملو شوی دی یو چھت لاندې دی ته هر قسم الرجی والا ټریټمنټ ملويږي یعنی دا ون وینډو اپریشن دی چې رادن نشار څه وکي بالکل دلته کې لیبز هم کېږي دلته کې ویکسین هم کېږي دلته کې ټیسټ هم کېږي الرجی والا اور سکن ټریټمنټ هم کېږي ډاکټر صاحب یو تاسو کوم چې کوم د الرجی او ټیسټ په اسلام آباد کې هم کیږي دا غي سیم چارجز سونه پیسې تل یا غم پیسې هم دلته ملي بالکل داسې ده یو تاسو بل کوم چې په دې ټول ډیسټرکټ کې یو تاسو ډرماټولوژیست چې اف سی پی ایس پارټو تاسو کلیر دی تاسو نه علم بلم سوکشته کنيشته دلته کې دغه 400 الرجی سنټر کې ډاکټر مهک مختار رازي هغه ماشاءالله کلیر دی اف سی پی ایس 2 اور زمام کلیر دی اور نور خو زما په خیال دلته کې څوک نشته دی داسې چې د اف سی پی ایس شوی وي یو خو زدا خبرو کوم چې اف سی پی ایس پارټو ډیر زیات ګران دی تاسو کلیر کو موږ خوشاله خو تاسو عمر ډیر کم دی نو سټډي مو زیاته کړو کسه چلو نه سټډي مې نه زیاته کړې خو بس ما یو گو کې هر څه کړی ما منځ کې بریک نه دی اخسته داسې دی ډیره مهرباني ژوند ډیر شه دا قابل ډاکټر دا چې 400 الرجی سنټر دی جان کړی او یقینا چې کوم زموږ خويند راځي کوم مین راځي نو هغه په ډاډه زړه باندې دلته کې راشي زبر یو منټ صرف تاسو ولم ډاکټر صاحب څنګه صحت خیر خیر دی یو پروګرام نه پس دا زما یو بل پروګرام دی الحمدلله ما ډیر ښه سہولت دی یو خو ټول چې کم پیشنټ ناس دي یو در باندې خارخ یو بل ته ایسی نه لګیدل سړېلی ونی شناغه مسلې مال شوي مخ رواني سویر غواړي او جی الحمدلله تاسو چې ذکر وکړو کنه مخکې تاسو راغلی غینه بعد نو د الرجی سنټر د پروګرس سیادت د پرمختګ دین علاوه د مریضانو فیډبیک کنه نو الحمدلله موږ د هغه شیزون ډیر مطمئن یو د الرجی سنټر یا د بنیاد یا د آغاز د ټیک ته دی کې موږ سره ډیر کمزورې وي هغه څه بنو شوی خو زما په خیال یو بهتر انسان یو بهتر اداره هغه دا چې هغه د دې شیزونو نه چې یاره زما کار روان دی بس ټیک ته کار چلیږي د دې نه علاوه چې دی هغه د پرمختګ د ښه یو ښه سوچو کې د ځان کې د خپل سیستم کې د بهترۍ کوششو کې د ښه نه ښه ډاکټرز راولي د ښه نه ښه فیسیلیټیز ورکړي زما په خیال چې دی نو دا ډیره ښه خبره ده د یو ځای د پرمختګ دپاره الحمدلله دا زموږ کوشش ادارې ماشاءالله په 400 کې تاسو په علم کې وي چې کنسلټنټ اف سی پی ایس ډرماټولوژیست چې دی نو ماته هو نه لګي چې ایون چې دی نو سرکاري سیټ اپ کې مې کنه ځکه هغه ډیر دغه دی هو یعنی هو موږ سره الحمدلله نن چې دی نو الرجی سنټر کې دوه کنسلټنټ ډرماټولوژیست اف سی پی ایس کوالیفاید اور دا غینه علاوه د دې سپرویژن کې چې دی نو نورم ډاکټرز دی مونږه ټول چې دا کوو د خپل ولست د خلکو د خدمت کولو کوشش کوو ډیره مهرباني او خوشاله اوسه او زبده وایم چې د نظر د نشي دا 400 الرجی سنټر د ولست دواګانی تاسو سره دی یو جهان من ډاکټر صاحب تاسو مستاسو ډیر باندې 400 الرجی سنټر او دا چې کوم د الرجی ټیسټ کیږي هم دلته کیږي په اسلام آباد کې هم دا ټیسټ کیږي دا ټیسټ دلته کې هم کیږي نو دې چارجز څومره دي دلته کې چې کوم ټیسټ چې کوم په اسلام آباد کې کیږي او هغه الرجی ټیسټ چې کوم دی هغه موږ دلته کې موږ سره هم اویلیبل دی هغه ته پسول یو دلته پسول دلته کې چې کوم دی تقریبا دا غي پیمنٹ چې کوم دی نو 5-8000 پورې دلته کې چې کوم دی زموږ 1000 روپے دی دومره فرق او جی او بالکل نو د دې ریزلټ کې خو بس مسله نه جی نه بالکل مغه ټیسټ کوم چې مغه ته بلکې دا غي نه په خه طریقې سره کیږي صحیح ده دا راته وایي چې دلته کې هماشه تاسو روس ډرماټولوژیست را لرو کنسلټنټ دي دا سي ډاکټرز نور زینو کې تاسو هسپتال کې سرکاري کې کنه بالکل ډرماټولوژیست چې کوم دی نو زما خیال دی چې د مردانه پورې په یو ځای کې نشته دی مونږ سره اویلیبل دی صحیح ده خو اوس پیشنټ غفلو سمره زیاته شوی ده کنه بالکل اوس چې کوم دی نو اوس تقریبا زم چې خو ماشاءالله کافي زیات شوی دی ماشاءالله او تاسو روس اسسټنټ هم رااله ماشاءالله مبارک دي جی ها بالکل مطلب ستام ترقی وشو او چې زموږ هم طریقې وشو خزوه تم وسره جی او تا مسکړی ډیپلوما دې کړی سلما هیلث ډیپلوما کړ هیلث ډیپلوما دې کړی او کله دې کړی سر 2023 کې 2023 او تا کله کړی و
ما څه تقریبا 2018 کې کړی ده 2018 کې کړی. نو دا راته چې الرجی سنټر کې خوشاله سرکاري نوکری ورنه کې بالکل نه زما بالکل زه دې ځای کې چې کم دی که نه ما دا داسې سلیږي لکه مطلب چې زه خپل کور کې یم کور کې. الله یې ژوندی لره خوره کې. عبدالله خان راته وایي دا چا چې دا سیټ اپ دی هغه وایي دلته چې څوک یو ځل ما سره دلته کار وکړي هغه بیا بل ځای ته نه ځي. دا لکه د کور ماحول دی. نور دلم خدای کامیابي درکا او د اسسټنټ خیال ساته دا لکه کمزوري ده ښه زیات دا لږ کمزوري ښه ډېره مهرباني او دا یو مریض هم اجي صاحب ته رقم ځای دا ارچنه ما ارچن راغلی ښه. کلیوال ته رقم ځای زه انګو یم. او ته انګو زما بچی دی. خستا بچی دی جی انګو کې د الرجی حواله سره ته په سرکاري هسپتال کې سہولت نشته که نشته؟ یې هغه خو څه معلومات راته نشته خو ډېر راته و او مونږ راغلو دې لپاره که نه او څه خاص انګونه راغلي انګونه راغلي بچی دی دا دا بچی دی. صحیح ده. د دې نه مخکې هم د دې د علاج حواله سره چې ته نور ځایونو ته تللی نه نه تللی. صحیح ده. د دې نه چا خبر کې چې په 400 کې الرجی سنټر شته؟ نټ کې مګه تللی وم. ها جی ته دواړه یو ځای نه جی زه رقم ځای زه شب قدر یم جی او څه رقم ځای جي صاحب؟ دا مرزو مرزو یې ښه تا ته څه مسله ده؟ زما د یو فیمیل دغه مې راوستي الرجی مسله ده. ښه او جی صحیح ده. زنانه سره او جی صحیح ده. دا مې ډېر ښه سهولت دی په 400 الرجی سنټر کې. څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړه چې کنسلټنټ ډرماټولوژیست په تاسو ته په 400 الرجی سنټر کې ملاوي. بیا کومې خویندې چې دي چې سرکاري هسپتال ته لاړ شي سرکاري هسپتال حالت خو تاسو کتلی می په غنټو انتظار هم دی صاحب او یو ډاکټري او 200 مریضانی. صحیح ده. خاص په 500 روپے کې علاج په کم ځای کې ملاويږي. په پرایویټ سېکټر کې په 500 روپے باندې علاجونه نشته. کله چې ډېر مرګ زما د خبره سره اتفاق کوم کی تاسو زه نور سره ډاکټرانو فیسونه سونه پرایویټ سېکټر کې جی 1200 تاسو د کم ځای نه چترال کوم او دا تر کم ځای مومند ته څنګه خبر شوي مومندو کې دا سیستم نشته الرجی حواله سره؟ هلته نشته هلته څوک راغلي دلته او هغه کوي. څنګه خبر شو چې 400 کې ملري سنټر شته؟ مخکې څوک راغلي دي زنه هغه مې ته نه خپه درا 1500 روپے خو صاحب ستاده بچو چې بیډي هم نکی تاسو د کم ځای بیا مونږه شیرین کوټو تر کم ځای رو مردان جی جی او څوک تر اوستري دا بچی مې بیمار دی دې مې راوسته څه مسله دا وته او یو دا حقوق دا مې تر راوسته دا سوځیدلې دا پیدایشي دی جی پیدایشي نو دا غریږي دا خارخ کوي او جنو بس دلته مې راوسته پېښور بل دې چې تا ګرځولې دي او ډېر مې ګرځولې دي پېښور ته اسلام آباد الرجی سنټر ته مې بوتل او دلته لږه گزارش شوی مې درې مو پیرا ده او جنو اوس دلته علاج ولا دلته جاری علاج جاری دي مطمئن دي او جی مطمئن د غریبۍ په دې وطن کې صاحب د پرایویټ ډاکټر ته تګ او تل یقینا چې د قرض د پاره باندې چرته ودرې چرته خپل تر سره یا بچي پرایویټ ډاکټر ته خینو بلا پانګي بل ځان سره وړي. تاسو د کوم ځای ورو؟ شب قدر یو جی. تاسو څنګه خبر شوي چې 400 الرجی سنټر کې؟ ما نیټ باندې سرچ کو نو یو اسلام آباد الرجی سنټر را ترالو او دویم راته خیبر پختونخوا کې بیا دار رالو. صحیح. هغه نه بدل تنه علاج شروع کړی دی ان شاء الله بس په حال خو مطمئن یو ان شاء الله. پیسو حواله سره ته وایا د هسپتال چې دینو خو نور خده خو په جیب دیم بو جوړی کنه جوړی نو جیب باندې چې کوم بو جوړیږي هغه د بهر نه جوړیږي د هسپتال نه جوړیږي. هسپتال هو 500 روپے پیس ته او یا 1000 روپے چې کوم ټیسټ وغیرہ. صحیح. اوس دوايان دي نو ګرانی دي هغه خامہ خزان ته برابر. صحیح. نو نور ان شاء الله څه مسله نشته. صحیح. زړه د شفا درکړه. تاسو د کوم ځای دي صاحب؟ السلام علیکم. شب قدر وټګرام. شب قدر وټګرام. څنګه خبر شوې دلته کې؟ مونږ رشتہ دار دلته هسپتال نه علاج کړو. صحیح. نو بیا زوم کور والا مریض دی هغه مروستي ځان سره. کور ودا نه رښتیا. او جی. صحیح. نو هغه لپاره خو زنانه ډاکټر ته موجوده ده. او جی موجوده ده. صحیح. زه دا مې خو سہولت تاسو اصل کریوات رقم ځای. زه د جلاله د جلاله څنګه خبر شوې؟ بس کلی کې گاوند کې داسې کسان راغلی نو وی مطمئن به موږ له دې ځګی دا پته راغله. که څه سخت خبرې کول غواړي نو زمونږ کاته کې کټکول نشته. څه تکلیف دلته شته یا دلته کې سلور سستاسه تجاویز چې ولې ورکو
نه بالکل داسې تکلیف خو دغه نشته او خو ایزي بس 500 روپۍ ډاکټر فیس دی باقي د مریض دغه پورې خبره سونه دوايا نه لګي نو دغه د غمړه خرچه راځي او د ډاکټر صاحب خو دغه 500 روپۍ فیس دی خو کله ماحول صحیح او خو برابر ډېر مهرباني تاسو ته کوم ځای سب جان له مونږ خو مسافر یو د دوبۍ دلته دی ګورم ډیر زیات ویډیوګانې دی ګورم نو څنګه په چټه راغلي چوټې باندې راغلی مونږ دی سرداریاب ته راغلی نو هلته مې دا بورډ وکاتو نو هغلته نه مې بیا فون وکړو لوکیشن مې دی واغستو نو د بچي باندې الرجي ده نو هلته نه رالو خټک کې ما سره ډسټریکټ کارک جی جی یعنی سره راوتی خدا بورډ دی نه راغلی دی پسې سپیشل لا دی ماشوم ته مسله ده دی باندې الرجي ده وګوره به دی مخ باندې رو راځي چاته دی خولې دی نو دا الرجي هسپټل دی بس دا مې چلته وکړو نو ډایرکټ رااله 2 منټ کې زه خزه ته رااله او استاد لپاره به خصوصي وینام کوم عبد الله سوشاله کوته د خیال وسته زکه چې دا ویلي دي مې خو ملمانه یو نو والله خیال به دي ساتي ان شاء الله او استاد سم خیال ساتو زکه چې شیخان سره پښو چې کم سړی کارو کی ناغاسم سوزیدلی زاله در باندې اسانه کی نو واپس یې کله دا بیا سبا روان ان شاء الله زاله دیو کې دوايان ځان سره یو سره کوي تابعدار یم ډېر مهرباني یې سب ته ټیک ټاک طبيعت خره الله دې خلره چرسدا الرجی سنټر دی کې ټیسټ هم دلته کې وشي ادویات هم تاسو دلته ملایي په یو ډېر ښه اټموسفیر کې زه ته هم دوه درې خبرې کوم په دوايانو کې موږ ډېر مارجني او ډېر خبرې صاحب نو دې مرګري سره خبرې کوم موږ سره اوسه تاسو نوم دی امانم جی حسیب الله حسیب استاد فارمیسی کې دلته ډېر ټایم وشو دا ډېر ټایم دی دا چې کوم میډیسن تاسو ورکوي د کوالټي لیول هوا ته مته چې دا یو خو دې میډیسن کې ډېر دي سو لوکل کمپنی وي سم ملټي نېشنل وي اس ثرد پارټي مینوفیکچررز وي نو تاسو کوم میډیسن زیاتره دلته لیکل کیږي ورکوي کوم ساته په شل کې زموږ چې کوم ډاکټر صاحبان چې کوم لیکي په پرشي باندې کنه ټول ملټي نېشنل میډیسن وي لکه هغه او ټي سي هغه کوم دغه کمپنیز یو غدل ته نه چلی ټول ملټي نېشنل میډیسن د موږ سره په پرچی باندې موږ سره د فارمیسي کې موږ میډیسن اویلیبل وي چې کوم ملټي نېشنل تاسو پرسکرپشن هو واسي ډېر لري پورزي خلک دی ګوري هم او د دې پرسکرپشن هم پته لګي چې هر تک کم سړی ناس ته غسلی کی دا ډېر امپورټنت خبره وي ټیک تا د دې ځنه تل پرسکرپشن یقینا چې چرته هم یو نو ډاکټر زی ګورو نغې ته اندازه کیږي چلته ناس کم کنسلټنټ دی یا ډرمټالوجیست دی هغه څه خو اوسې کی دا پرسکرپشن هم نو ډاکټرز ګوري ډېر ګوري یا لري پور دی واځه کې دلته نو سوات لري بار علاوه اکثر په بهر هم لاړ شي او زموږ چې کوم پرچی اکثر پیشنټ په داسې چې بهر وي ناغې د بار څو میډیسن لګي دلته راشي پرچی باندې ډاکټران صاحبانو لګي واغه یو څه عبد الله خان په یو خبره خو دې زه بيخینه پیغام چې هسپتال هغه د خطا پکې دومره اپګریډیشن وکړي د نټول سیستم د لګو شمسیانه حساب کتاب دي چې کوم ډاکټرز دلته تاسو رناستي چې دغه په سرکاري هسپتالونو کې د نش برابر دي دا ډاکټران دلته تل د یقینا چې ډېر غټي تنخواګانی نو ستل ته کته غټي څه دا مطلب دا چې دا دومره تکړه ډاکټر شراغي نه خو سیاسي نه راضي کنه نو نور وځه سوي مالک پوي کدا کتون کې هم تاسو کوي چې تاسو نه چا یوسف جان صاحب دا سدا چې ډاکټر صاحب یو ډېر کمال خبر وکړه وی بهترین انسان هغه دی چې هغه خپل کمزورې دا ختمي کی یو ښه سیټ اپ تلاړ شي زه دا خبر ډېر په داوی سره کوم چې چرته کې زه وغواړم نو زه په دې دوکه ده اخوا دی خو زه له کور په راټولول شم خو زما په الله قسم زما سوچ دا ډېر لونګ ټرم دی دا شورټ نه دی چې زه 2-3 میاشتې دا رغه کم او تاسو یقین وکړئ چې دا کم اف سی پی ایس ډاکټر د دوی په لکو کې سیلریز دي دا سیلری چې بس دا راغلي دی او ناست دي دا اف سی پی ایس دا ځان له یوه بلی لکه په ډسټرکټ 400 کې اف سی پی ایس ډاکټر بالکل نشته انشاءالله چې نیکسټ ټایم راځي نو نور به هم دا یو ښه لیول ته تلي سره ځواني ښکلا او د هغې نه هم ستا د سوچ دغه ښکلا یقینا چې په الرجي سنټر کې راغلی د دغې مریضانو لپاره د هغې د امید یو اخري امید پاتې شي رب دې وکړي چې 400 الرجي سنټر ته
کم هم زم یو خورکه یا یو ورور راشي الله دې وکړي چې شفا ترلاسه کړي. عبدالله خان یو جهانمن نه نورم عزتمن شیخ خدای له نورم عزتونه درکړه. ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. خوشاله اوسئ.